امرالله صالح وایي عبدالله په وړو کې ویښته لټوي. دا چې ولې او نورې څه ویلې مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غنمو په درمن کې د ژیړو او وچو پاڼو ذرې او په وړو کې ویښته لټوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټیم له هغې دا وروسته پر خپلې فیسبوک پاڼې کړې چې ګواکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر ډیجیټلي مرکز برید شوی او کلفونه یې مات شوي دي. ښاغلي صالح د دوی دغې دا په غبرګون کې وایي د ثبات او همپالنې ټیم پلمې او بهانې داسې دي لکه یو څوک چې د غنمو په درمن کې د ژیړو او وچو پاڼو په ذرو پسې ګرځي. دوی په وړو کې ویښته لټوي. همدارنګه ښاغلی صالح وایي چې د ثبات او همپالنې په ټیم کې له ثبات پرته نور هر څه شتون لري. په ولسمشریزو ټاکنې کې د محمد اشرف غني لومړی مرستیال زیاتوي چې موږ ته بیا د افغانستان او د هغه لویې ګټې مقدسې دي. ښاغلي صالح پر خپل ټویټر پاڼه هم د ثبات او همپالنې ټیم د دې ادعا په اړه غبرګون ښوولی او ویلي دي چې دوی په لاس کې د شپږمې ګوتې سټایل او سیاست کوي. نوموړی زیاتوي چې یاد ټیم ستونزې جوړوي او له دې لارې غواړي یو ځل بیا په دولت کې خپله سیاسي برخه په لاس راوړي. صالح وایي د عبدالله او ټیم لپاره یې خواشینی دی. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ادعا په غبرګون کې چې وایي ځانګړو پولیسو د دغه کمیسیون پر ډیجیټلي مرکز برید کړی اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې پر ډیجیټلي مرکز برید یوه بې بنسټه اوازه ده. د ثبات او همپالنې له لوري د هغه خپره شوې اوازې چې ګواکې د دغه کمیسیون د ډیجیټلي مرکز د دروازو کلفونه مات شوي بې ځایه او بې بنسټه دي. کمیسیون له ټاکنیزو ټیمونو غوښتي چې په دې ډول بې ځایه اوازو سره نور د خلکو ذهنونه ګډوډ نه کړي او د کمیسیون زحمتونو ته د قدر په سترګه وګوري. د یادونې وړ ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پر ډیجیټلي مرکز باندې د برید له ادعا وروسته د کورنیو چارو وزارت د ستر امنیتي معین خوشحال سادات او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ د دندې ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو بلې او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.